هغه 4 ساعتونه چې افغانستان یې د اور په لمبو کې ډوب کړ. 1950 د ثور اومه د کابل ارامه سهار. آیا تاسو پوهیږئ چې د افغانستان 40 کلنې جګړې لومړۍ مرمۍ په کومه ورځ ولې وویشتل شوه؟ هر څه د کابل په زړه کې د ارګ د دیوالونو تر شا پیل شول. دا د یو داسې سړي د پای کیسه ده چې غوښتل یې افغانستان د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودروي، خو د هیواد دننه د سرو لښکرو پلویانو د هغه لپاره بل پلان درلود. کیسه لس ورځې مخکې د اوري په 28 پیل شوه. د کمونیست ګوند یو له پیاوړي فکري مشرانو میر اکبر خیبر په کابل کې ووژل شو. د هغه مړینه داسې وه لکه د بارودو ګودام ته چې اور ورته کړي. د هغه جنازه پر یو ستر لاریون بدله شوه. داود خان چې دا ننداره ولیده د کمونیست ګوند مشران یې زنداني کړل، خو هغه نه پوهېده چې په کور کې تر نظارت لاندې حفیظ الامین لا د مخه په پوځ کې خپلو ملګرو ته د کودتا امر رسولی. د ثور اومه د غرمې نږدې 12 بجې کابل د ټانګونو په غرهار ولړزېد. کله چې د اسلم وطنجار ټانک د ارګ لومړۍ دروازه په نښه کړه، داود خان په ارګ کې له خپلې کابینې سره په غونډه بوخت و. ډېر ژر د کابل اسمان د میګ 21 جنګي الوتکو په غږونو ډک شو. ارګ محاصره شو، خو داود خان هغه سړی نه و چې په اسانۍ تسلیم شي. کودتاچیانو د راډیو له لارې د واک د نیولو اعلان وکړ. لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد وروستنۍ بقایا له داود خان یې وغوښتل چې تسلیم شي، خو داود خان لومړي ولسمشر په لوړ غږ وویل، زه یوازې خدای ته تسلیمیږم، نه بل چاته. هغه خپله توپنچه راواخیسته او د خپلې کورنۍ او وفاداره ساتونکو سره یې د ثور تر 8 مقاومت وکړ. هغه یوازې د ځان لپاره نه، بلکې د هغې نظام لپاره جنګېده چې د افغانستان د آبادۍ لپاره یې جوړ کړی و. کله چې کودتاچیان د داود خان خونې ته ننوتل، یو وحشتناک قیامت جوړ شو. په هماغه خونه کې نه یوازې داود خان، بلکې د هغه ورونه میرمن او معصوم لمسیان هم وو. هغوی په ډېرې بېرحمۍ په ډله ییزه توګه په ډزو شهیدان شول. دا د یوې کورنۍ مړینه نه، بلکې د افغانستان د ثبات او ارامۍ د دورې د پای جنازه وه. د غوی اومه د افغانستان د بدبختۍ هغه دروازه پرانیسته چې تر ننه یې څوک نشي تړلی. له دې پیښې وروسته د سرو لښکرو یرغل پیل شو. افغانستان د قدرت د لوبو ښکار شو. داود خان کلونه وروسته د کابل په پلچرخي کې په ډله ییز قبر کې وموندل شو او په 2009 کال کې خاورو ته وسپارل شو. ستاسو په نظر که داود خان نه وی وژل شوی، نن به هیواد په کوم حالات کې و؟